سلامونه ستړي مشئ، وخت مو پخیر. پام مو راګرځوم د نن ورځې د تازه او مهمې ویډیو ته. د سردار محمد داود خان 15 کلن ماسټر پلانونه یو ځل بیا د بحث محور ګرځېدلی. شهید سردار محمد داود خان چې د افغانستان له مخکښو ملي رهبرانو څخه ګڼل کیږي، د خپل حکومت پر مهال یې د هیواد د پراختیا، اقتصادي ودې او ثبات لپاره 15 کلن ماسټر پلانونه طرحه کړي وو. دغه پلانونه د زیربناو پراختیا، صنعتي کېدو، کرنې پیاوړتیا او د قوي مرکزي دولت د رامنځته کولو پر لیدلوري ولاړ وو. اوس د یادو پلانونو اساسي روحیه او لیدلوری د ملا برادر غني تر مشرتابه لاندې په ټولو پرمختیایي او دولتي پروژو کې عملي کیږي. اوسني ګامونه د ملي اقتصاد پیاوړتیا، د بنسټیزو پروژو پلي کېدل او د اداري جوړښتونو تنظیم ته متوجه دي چې دا هر څه د سردار داود خان د هغه وخت له طرحو سره ورته والی لري. خو څه هم د وخت شرایطو او اساسي جوړښت توپیر شته، خو د هیواد د ځان بساینې، ثبات او پراختیا مفکوره لا هم د افغان دولتدارۍ په بنسټیزو اهدافو کې ځای لري. د داود خان د وخت ښاروال په تازه څرګندونو کې خپل ژوند او د ښاروالۍ تجربې یوه خصوصي رسنۍ ته بیان کړې. هغه وویل چې په 3 دورو کې ښاروالي دنده مې په صداقت او ایماندارۍ ترسره کړې، او هغه پلانونه چې په هغه وخت کې موږ سروېګانې او 15 کلن ماسټر پلان د آبادۍ مو جوړ کړی، اوس حاکمان اوس په صداقت سره عملي کوي.